बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाइसियत शायर ज़ाहिरा खबर दा चे मुझो ए माशरे इहो पहलुगानो ता इहो अड़खो ता सोची कि कुम तरफ ना माशरे ता यो तकलीफ रवानी यो खतरा रवानी का ना नो वही शायर स्तरगवरी ما یو شعر و چې د ډار په یوه سترګه ورته ګورم مسلسل د ډار په یوه سترګه ورته ګورم مسلسل پروا چې په کوم ګرد و غبار نه کوي هیڅوک. نو شاعري دوه قسمه یو وایي چې غم جانان خبرې پچې یو غم دوران خبرې. نو شاعر بنیادی طور حسن پرستی حسن خوشول کوي او حسن صرف چهرو شلوالی دا نه وایي، امن حسن دا، مینه حسن دا، انصاف حسن دا. نو دی یعنی مطلب یو خوشلی زندگی چې تیریږي دا حسن دا او شاعر دا هدف یې دا ټارګټ یې دې ته چې له کوم طرف نه مسله جوړېږي خطره جوړېږي. نو شاعر نورو خلکو نه مخکې خبر سي یا نورو خلکو نه مخکې احساس ورته وسي یا کم از کم په شدت سره احساس ورته وسي د نورو خلکو په مقابلې چې یو خو لکه دا د بل دا ده چې زه چې کومه شاعري کوم بنیادي طور ما وشم دا ده چې او ما سوچ دا ده او ما یې نتیجې ته چې رسېدلی دا ده چې موږ معاشري ذهني سطح کمه ده، ټیټه ده. دا سطح چیګول غواړي اوچتول غواړي. موږ مسله دا ده چې موږ ذهني سطح کمه ده. نو ما که چونکه ما کتاب ولولي خاص کر دا دویم کتاب کرشمه نامې ده، نو هغه چې ما ټول کتاب شاعري هغه ما چې کوم ده هغه سوچ چې ګول دي هغه سوچ سطح یا دې طرف ته خلکو پام راړول دي. دویمه خبردار ده چې زه د مایوسي شاعري نه کوم، ځکه چې شاعر مایوس سي بیا چې پاته نسله ده. نو زه د امید شاعري کوم او ما دا خیال ده چې ډېر لږ خلک دي چې د معاشرې حالت یې خراب کړی ده. نور خلک ټیک ټاک دي یا کم از کم روغې طرف ته تلب غواړي. نو دې حوالې سره ما ظاهره خبر د زاړه شاعري چې ما یو شعر ده چې غصبه مې نه کړي دا د ګاڼې یو څو کسان اعتماد، غصبه مې نه کړي دا د ګڼ یو څو کسان اعتماد. ما بیخي پوخ په شرافت دی د انسان اعتماد، غصبه مې نه کړي دا د ګڼ یو څو کسان اعتماد. ما بیخي پوخ په شرافت دی د انسان اعتماد. چونکې ما ته چې کوم شاعري حواله سلی وه د نن د امن او د معاشرې سوچ چې ګولو په حوالې سره هغه ما یو مشهور غزل ده یا نظم نما غزل ده یا غزل نما نظم ده نو هغه ټوپکه ده او حاجت میر صاحب هغه کافیه ردیو باندې شاعري وکړله. نو زه خو هغه مناسب نه ګڼم چې زه ووایم. په هر دور کې تاوان وکړو له شا ټوپکه، تا په هر دور کې تاوان وکړو له شا ټوپکه، یوې ګولۍ دې راته مړه نه کړه بلا ټوپکه. تا په هر دور کې تاوان وکړو له شا ټوپکه، یوې ګولۍ دې راته مړه نه کړه بلا ټوپکه. له ما چاپېر د ناخبرو څو کسانو ټولی، له ما چاپېر د ناخبرو څو کسانو ټولی،
ستا په حلقه کې د اثر یوه دنیا ټوپکا لما چاپېر د ناخبرو څو کسانو ټولی ستا په حلقه کې د اثر یوه دنیا ټوپکا او ما د جواز ته د وجود لا لټولو دلیل ما د جواز ته د وجود لا لټولو دلیل ترات جوش وی د ذهنونو رهنما ټوپکا ما د جواز ته د وجود لا لټولو دلیل ترات جوش وی د ذهنونو رهنما ټوپکا او د تا په سر مو تر پیړیو لافې وویشتلې د تا په سر مو تر پیړیو لافې وویشتلې خو بارتا مو یو دروغ نکو رښتیا ټوپکا د تا په سر مو تر پیړیو لافې وویشتلې موږ وایو که نه پښتانګان خو بارتا مو یو دروغ نکو رښتیا ټوپکا او شعر د چې په زیاتېدو شول ورځ په ورځ زما د زړه زخمونه په زیاتېدو شول ورځ په ورځ زما د زړه زخمونه ته رسېدلی لاسونو ته د چا ټوپکا په زیاتېدو شول ورځ په ورځ زما د زړه زخمونه ته رسېدلی لاسونو ته د چا ټوپکا او تا به لړلی وي د مځکې بورای مخ په وینو تا به لړلی وي د مځکې بورای مخ په وینو چې راکوزېږي له اسمانه مسیحا ټوپکا تا به لړلی وي د مځکې بورای مخ په وینو چې راکوزېږي له اسمانه مسیحا ټوپکا او اخري شی ده چې دا زه علیل یم چې په کوم دا زه علیل چې په کوم ښار د پښتونخوا کې یمه دا زه علیل چې په کوم ښار د پښتونخوا کې یمه خلک خبرې په زبان کوي د تا ټوپکا تا په هر دور کې تاوان وکړو له شا ټوپکا یوې ګولۍ دې راته مړه نه کړه بلا ټوپکا ډېره مننه